نو نبی صلی الله علیه وسلم احکامات دا صحابه ډېر په خوند سره منلي دي. صحیح بخاری کې 4119 نمبر کې یو روایت راځي د انس رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې کله د خر حرامواله نو راغله نو یوې ډلې خر حلال کو، نبی اسلام له یو ډله رااله چې مونږ خر حلال کو. فسکت رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی اسلام خاموش پاتې شو. بیا یو ډله رااله او وی چې مونږ هغه خر وخه ټوکړې ټوکړې کو. بیا رسول الله علیه السلام خاموش شو. بیا بل ډله رااله وتوی خر په کټوو کې دی او په خټ کېدو دی او په خېدو والا دی. دغه ټیم محمد رسول الله علیه السلام یو کس ولېږو او حدیث ته بخاری کی راضی فامر منادیا فنادى في الناس اعلان کو ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه. دا الله د طرفم دا اعلان دی، د محمد رسول الله د طرفم اعلان دی چې په کورونو کې مکم خرسه تری دي دا الله حرام کړی دي، دا محمد رسول الله حرام کړی دي. دا کم خرم چې ذبح کو دا کټو کې خټکیږي، دا تړکم ورته شوی دا اور ورتم بلیږي، پدې الله نه دی رضا، پدې محمد رسول الله نه دی رضا. نو انس رضی الله تعالی عنہ وی سم صحابونو داس صحابو فعفئت القدور وانها لتفور باللحم. یو صحابي روان دا کټوي الټکی او دا غوخه خټکاری کوي ټول کټوي واړولې. وی چې زمونږ د تاوان شي، زمونږ غوخه دي ضایع شي، زمونږ ذبح دي ضایع شي، خمونږ د الله خبره او مونږ د محمد رسول الله خبره غرزولو ته نه یو تیار. دا حکم الله مخکې را لېږلی شو، خو چې د دې دا کټوې خټکېدې او راویلېږو امت ته ښیي چې په وړو خبرو په دې صحابو تنقید مه کوه. دا هغه خلک دي چې دې د محمد مصطفی دپاره په ډولۍ کې خپلې نویانې پرېښې دي. دا هغه خلک دي چې دې په زانګو کې ماشوم له جوټه ورکړې ده او تورې اغوستې ده او جهاد له دلي دي. دا هغه خلک دي چې دې تیارې کټوې او دیګونه اړولي دي او دې د الله او د رسول الله خبره نه ده غورځولې. ای د ایران شیعه، ای د خمیني پیدا وارا، اے کمقلو خلقو شیعگانو، اے روافضو، تاسو نن څنګه په سیدنا ابوبکر او په عمر باندې ګوته ګرځوي. قسم دې ستا تمام ایرانیان چې راجمع شي د سیدنا عمر د قافلې او داغه د خلقو د یو ادنا غلام د ایمان سره نږدې هم نه رسي، بلکې تاکي خو ایمان شتم نه راته. نو عرض مې دا کو چې په دې صحابه کرامو کې ډېر لویه جذبه وه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ. همدقسې هر حکم چې راغلی دی شراب چې حرام شوي دي نو موږ خو صرف دا وایو چې شراب حرام شو. شراب حرامېدل پرېږده، دې شراب حرامېدو ټیم کې صحابه خپله مینه او خپل د اتباع نبوي مثالونه ښودلي دي. انس رضی الله تعالی عنہ فرمائی بخاری کی حدیث دے وی زد ابو طلحہ صاحب سروما او زد شراب و ساقیوما دسر بما شراب خرسول او دا عربو پزمک بتاسو لپتوی دا ټول نغٹ کاروبار دسو شرابو. اس چی دے اندر پلو والتوی چی دا شیخ حرام دے نخپل کاروبار نیچی بریکو دے قسطونو والتوی چی لکا پا یو شک دو بیگ حرام دی رسول اللہ منع کرے دا چی پا نقدو پا زرو پا قرضو پا دری زرا دا کم کار دے شروع کرے دا دا احناف سوی چی دا جرابو دا مسی وطوی چی محمد رسول اللہ پا جرابو بانے دا مسی اجازت ور کرے دے. اس شک شبہ مکوے وی مون پا دین کی اختیات کو، مون پا دین کی سکو اختیات پا دے کے دے چی پا مسا پا موضوع کے پا جرابو بے دا قسطونو بیغا کی یو قول دارے چی حلال دے و بل حرام دے دل تا ولی اختیات نکے. دا تماکو بارے کی خبر دستا پر نظم شکی دا پا تماکو کی تا ولی اختیات نکے. اختیات صرف دا حدیث مقابلی دا پار راگے دا سی یو بحانہ دا سی یو کسے جوڑا کرے دا. نو عرض میں راکو چی حدیث دا بخاری کی رازی چی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو اعلان کرو او دا حدیث امام بخاری پا 2464 نمبر کے نقل کرے دے. سیدنا انس فرمائی ما دا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرا شراب ساقیو مدو او پا اگا وقت کے بعد دا کجوری نم شراب جوڑے دل سمجھ دا انگور خود کی گئے شراب دے جوڑی دا کجوری شراب دیر گرانی
کجورم ګرانه دا بیا چې هغه وخوټ کلی شي د هغې نه زګ راشي هغه تش زګ دا خو د ډېرو زیاتو کجورو نه ډېر لږ زګ وځي نو ډېر قیمتي شراب وو چې څنګه دا شراب ډېر زیات جمع شوي وایي مونږ ته ټولې هغه کټوې مخې ته پرتې وي هغه مونګي د شرابو پراته او دې ځای کې په غوږو یو اواز لګي نو مونږ متوجه شو نو یو سړی دی او هغه وایي منادي ان ينادي یو سړی اعلان کوي الا ان الخمر قد حرمت اے خلق ووره شراب حرام شو شراب حرام شو شراب حرام شو وایي دا اواز چې اورېدو نو وایي ما بیا د ابو طلحه دا بوز نه دی کړی د خپل مالک نه فحرقتها فورا مې کټوې ورته کړې ټول شراب مې واړول د مالک د اډر نه بغیر یو مزدور دی ګرځولي ولې کو هغه ته پته وه چې زه څنګه د محمد مصطفی په سنتو مین یم زمانه زیات ابو طلحه مین دی چې زه وام ویله وه هغه نه مې تپوس وکړه هغه ګزار راکړي چې د رسول الله اواز راغی نو ته ما نه څنګه تپوس کې تاسې مینه او محبت وه او یقینو که حدیث د بخاري کې راځي فجرت فی سکک المدینه چې شراب دومره واړېدل چې دا روتم د مدینې په ټولو کوڅو کې د بهېدلو شرابو اثر پروت و ټولو خلکو شراب اړولي دي ټیک د لکونو کاروبار دی ټیک د کروڑونو کاروبار دی خو چې محمد رسول الله پې خفه دی الله حرام کړو رسول الله حرام کړو نو که لس زره کاله حلال را روان دي خو چې نن رسول الله حراموي نو موږ ته نه دي په کار موږ ته رسول الله حدیث کافی دی سوچو که دا پاغي کې او بیا روایت د انس کې سمه یو کمالي جمله راځي وایي فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد خبر الرجل وایي یو سړي دا خبر وروړو 4417 د بخاري کې راځي صرف یو سړي اعلان وکړو چې شراب حرام دي د کروڑونو روپو شراب پې واړېدل د یو سړي په خبره ولې دا یو سړی خو یو سړی خو د دې یو سړي شاته یو داسې خوله او داسې ژبه ګویا نه شوه وه چې د تمام کائنات خولې او ژبې نه د هغه ژبې نه قربان شي او بیا وایي انس صاحب فما سألوا عنها قسم دې که صحابو کې چا تپوس هم د رسول الله نه کړي ولا راجعوها نه څوک تلي معلومات کړي چې یا شراب حرام شو یا چا دا ویلي چې شراب ولې حرام شو نه بس چې رسول الله وفرمایل شراب حرام دي نو حرام شو د محبت د صحابه کرامو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره الله دې مونږ ته صحیح دغسې محبت را نصیب کړي مونږ چې لاس اوچت کو نو مونږ په حوض کوثر کې اوبه د رسول الله په منګل کې او د هغه په لپه کې غواړو په دعا کې چې دعا کوو نو یا الله د رسول الله د حوض کوثر اوبه مې نصیب کا او چې دعا کوو نو د جنت دا خپل قبر د جنت د دروازو نه یو دروازه جوړول غواړو چې دعاګانې کوو نو په دعاګانو کې په دې قبر کې دننه میوې او خوراکونه غواړو چې دعاګانې کوو نو په جنت الفردوس کې ځای غواړو او د اتباع رسول خبره چې راشي نو د محمد مصطفی خبره د یو چیرمن په خبره هم پرېږدو د رسول الله خبره د کلي د ملک او د یو خواب او د یو خان او د یو میاو د نواب په وجه هم پرېږدو د رسول الله د اتباع خبره چې راشي د مور پلار او د امام او د شیخ او د پیر او د مجتهد د وجې د رسول الله خبره پرېږدو د ایمان درجه مو دا ده چې د پیغمبر په حدیث عمل کوو نو 100 ځایه تپوس کوو او دعا چې غواړو نو د جنت الفردوس ته هم په بره روان یو د زمونږ حال دی صحابه کرام چې قسم په الله قسم په الله د الله د پیغمبر په اتباع کې هغې ته د ټولې قربانۍ اسانې وي بیا هم سیدنا عمر د ابو هریره نه تپوس کوي د حذیفه رضی الله تعالی عنه نه وي دا درته نه وایم چې ما ته منافقانو ښیه خو دا دنه تپوس کومه چې رسول الله د منافقانو نومونه اخیستل چې ته د سیدنا عمر نوم خو یې ورکې نه اخیستی اتباع کمه درجه کې ده او یره کمه درجه کې ده دا د ایمان اصل لیمټ دی اصل کوانټیټي او مومنټ د ایمان به داسې وي حرکت د ایمان به داسې وي چې تا کې به یره هم وي او ستا به امید هم وي یو ځلې یو صحابي ته محمد رسول الله فرمایل چې یو ورځ به ته الله سبحانه وتعالی سره مخامخ شي او الله سبحانه وتعالی به د خپل شان مطابق ستا په اوږه باندې خپل لاس کېږدي او تا ته وایي چې ای بنده غواړه ته څه غواړې صحابي ډېر زیات په ژړا شو رسول الله علیه السلام ته فرمایي چې د خوشحالۍ خو به انتها نه وي څه حد به نه وي ځکه چې الله به ماته وایي چې و بنده غواړه ته څه غواړې خو
خو وایي زما د یرې او د هیبت به هم دغه اخري ورځ وي، اخري ساعت به وي، ځکه چې د کائنات دومره لوی رب سره زه ملاوېږم، نو زه به د هغه رب ته ګورم څنګه، زه به د هغه رب د خبرو طاقت څنګه لرم، نو دغه ورځ به زما د خوشحالۍ هم څه حد نه او زما د یرې او د هیبت به هم څه حد نه. دا د صحابو ایمانی کیفیت. الله سبحانه وتعالی دې مونږ په صحیح معنو د قرآن د حدیث تابعداران کی. کنز العمال کی یو روایت راځي، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ او د عبداللہ ابن رواحه صاحب د تابعدارۍ خبره چې وره پیغمبر علیه السلام یو ځل خطبه کوله، نو د خطبې په دوران کې څه خلک یو خوا روانو څه بل خوا روانو چې اوبه تقسیمولې، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خطبې په دوران کې وفرمایل اجلسو، اے زما आवाज اوریدونکو ټول کېنه. نو ابن مسعود چې دا خبره واورېده چې رسول الله فرمایي اجلسو، نو عام مسجد ته روان دی، خو په لار کې دا خبره واورېده، په هغه ځای فورا کېناستو، هغه نور ته سملاستو. نو محمد رسول الله ولید، نو ورته وایي چې ولې د مسجد په دروازه کې کېناستې، ته دننه راځه. نو هغه دننه راغی، رسول الله سره شامل شو. بیا ورته خلک ووی چې رسول الله خو اولانو خلکو ته وی کوم چې خطبه یې اورېدله چې کېنې، ته خو اولان نه وې، ته خو جومات ته را روان وې. هغه ورته وایي چې محمد مصطفی وفرمایل چې اجلسو کېنې، نو رسول الله وفرمایل کېنې، چې رسول الله وفرمایي کېنې، ابن مسعود څوک دی چې قدم به اوچت کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې مخې ته ابن مسعود قدم نه اوچتوي، مفتی صاحب خپل قلم اوچتوي، شیخ الحدیث خپله ژبه اوچتوي، شیخ القرآن خپله رایه اوچتوي، مجتهد او فقیه او عالم او اکابر او مقابر خپل اقوال اوچتوي. نه د محمد مصطفی خبره چې راله، د پیر صاحب چوټي شوه، د مفتی صاحب چوټي شوه، د شیخو چوټي شوه، د اکابرو چوټي شوه، د مشرانو چوټي شوه، د الله او د رسول الله مخې ته د بل چا خبره نشي چلی دی. همدا خبره چې عبدالله ابن رواحه واورېده، هغه هم فورا کېناستو. نبي علیه السلام ورته فرمایي ته ولې کېناستې؟ ورته یې د الله پیغمبره تا وفرمایل چې کېنې، بس زمین اجازت نه راکو چې رسول الله وایي کېنې، او عبدالله ابن رواحه دی بیا هم رواني. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زادک الله حرصا علی طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة رسوله، الله دې تا د الله او د رسول په مینه کې نور هم ستا د هیره زیات کړي، ته د الله او د الله د رسول په خبره واقع چې ډېر ماینې. دا د صحابو یو څو نمونې مو ذکر کړئ چې هغې کې دا صفت ډېر زیات و چې هغې د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې پوره تابعداري کوله. الله تعالی دې موږ په صحیح معنو کې د قرآن د حدیث تابعداري کړي. او دا یو ډېر لوی مزه ده، خوند دی، یو سر دی چې سړي ته حاصل شي. څنګه چې سړی د پلار تابعداري او د پلار خبره ومني، د هغې خوشحاله شي. سړی د خپل مشر تابعداري او د مشر خبره ومني، د هغې خوشحاله شي. سړی د خپل استاد تابعداري او د استاد په خبره عمل وکړي، نو د سړي د اړه مطمئن شي. دغسې چې کله زړه ته د الله او د الله د رسول مینه را دننه شوه، نو ته چې په قرآن او حدیث عمل وکړې، تا د اړه به داسې خوشحالېږي لکه د شیخ او د پیر په خبره باندې چې عمل وکړي او زړه دې خوشحاله شي. الله دې زموږ زړونه د الله او د الله د رسول په تابعدارۍ باندې خوشحاله کړي. هذا وبالله التوفیق. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا